ډیره مننه امید صاحب چې تومره په لاندو ورځو شپو کې تاسو سره د خپلو مصروفیاتو موږ خواته راغلي یئ موږ ته مو وخت راکړی ده چې موږ د تاسو څومره هم مننه وکړو موږ سره داسې الفاظ نشته چې په هغو کې د تاسو مننه وکړو خو بیا مو هم کور ودان چې د موږ خواته راغلي یئ تاسو امید صاحب د ایوارډ خبره وکړه ایوارډ د موږ د اسلامیه کالج د هر کال یوه مشاعره کیږي چې په هغې کې مطلب 3 کسان داسې وي چې هغه په 3 نمبرو کې وي یو اولنی وي یو دویم یو دریم هر کال هغه مشاعره کیږي نو په هغې مشاعرې کې ډېر د مطلب د مختلفو قومونو د مختلفو کلو خلک چې کوم دی هغه رچي او په دې مشاعرې کې حصه اخلي زما چې کومه خبره ده هغه مې اول ځل و چې په دې مشاعرې کې مې برخه اخیستې ده نو هغه د حمزه بابا خبره ده چې د حمزه بابا شعر د خپل غزل چې چا نه واورم حمزه وایم چې چا هسې وینا کړې ده که نه نو هغه خبره ده چې موږ ته خو خپل غزل مطلب د خپل شعر دومره رسایي نشي لیدلی خو چې د خلکو مطلب خلک واورو د خلکو اندازه واورو نو هغې نه داسې معلومیږي چې لږ ډېر تر خلکو را رسېدلی ده نو هغې کې 3 خبرې داسې وي چې د تا شعر ته لیدلی شي د تا لهجې ته لیدلی شي او د مطلب چې په تالار کې کوم خلک ناست وي د هغو داد ته لیدلی شي نو موږ چې کوم ده هغه اولنی ځل مو او اول ځل باندې زه پویټ اف دی ډپارټمنټ شاعر وټاکلی شوم او هغه نو چې تاسو کوم د غزل خبره کوئ ډېرو زیاتو ځایونو کې میلی هم ده خو بیا د تاسو غوښتنه ده نو موږ به د تاسو غوښتنه پوره کړو غزل دا چې سترګو په لاره چې مې زړه ته راغلی څه ته راغلی سترګو په لاره چې مې زړه ته راغلی څه ته راغلی داسې ناڅاپه ژوندانه ته راغلی څه ته راغلی او د ښار نفرت نه راتنګ شوی یې که څه بلا ده د ښار نفرت نه راتنګ شوی یې که څه بلا ده ښکليه چې ته هم دغه غره ته راغلی څه ته راغلی مننه جي د ښار نفرت نه راتنګ شوی یې که څه بلا ده ښکليه چې ته هم دغه غره ته راغلی څه ته راغلی او د چا ګیله وه چې ځواني دې په پردې سوخړه د چا ګیله وه چې ځواني دې په پردې سوخړه اوس چې په سپین اوربل کاله ته راغلی څه ته راغلی مننه یار او د چا ګیله وه چې ځواني دې په پردې سوخړه اوس چې په سپین اوربل کاله ته راغلی څه ته راغلی او درمنده یاره شعر دا چې د مینې حد و د ګیلې انداز یې داسې وکړو د مینې حد و د ګیلې انداز یې داسې وکړو راته کتو کې وایي څه ته راغلی څه ته راغلی مننه د مینې حد و د ګیلې انداز یې داسې وکړو راته کتو کې وایي څه ته راغلی څه ته راغلی او مکتای عرض ده چې په زړګي سخت وم خو ټکی یې د تلو چې وکړو په زړګي سخت وم خو ټکی یې د تلو چې وکړو پر هر وشکې مې لیمته راغلی څه ته راغلی ډېره مننه یار پر هر څه یو غزل به موږ ته بل ووایي ملګري به م خوانجنې واخلي نور دا ناست کسان به م خوانجنې واخلي چې مطلبونه رانه سر تکینو نورې وشي دا راویې به ډېرې زر وګورې سپورې وشي ډېر ښکلی او زه څه خبر وم چې تلل به د زور دومره لري خندا به کمه شي د ژوند هیلې کمزورې وشي ډېر ښکلی را ډکې شوي مې دي صبر پیمنې خدایه ټول مې د مطلع په شکل کې لیکلی ده را ډکې شوي مې دي صبر پیمنې خدایه ورپسې وبکم د نیمې شپې نارې خدایه را ډکې شوي مې دي صبر پیمنې خدایه ورپسې وبکم د نیمې شپې نارې خدایه او یو خوا هجران وکړې په منځ کې فاصلې خدایا بل خوا مې نه وځي بیخي له حافظې مننه یو خوا هجران وکړې په منځ کې فاصلې خدایا بل خوا مې نه وځي بیخي له حافظې خدایا او چې منکر شوی مې یو څوک له یارانې خدایا باور مې پورته دی بیخي له زمانې خدایا چې منکر شوی مې یو څوک له یارانې خدایا باور مې پورته دی بیخي له زمانې خدایا او په دې کې راز څه دی چې نه یې راکوي خدایا په دې کې راز څه دی چې نه یې راکوي خدایا کنې ما تل تل درنه غوښتې په سجدې ډېرو ګرانو ملګرو عدنان پرهر صاحب
ښکلي شعرونه تاسو ته وویل، خوندونه هم ځینې پورته کړه، موږ هم او امید کوو تاسو به هم خوندونه ځینې پورته کړي وي. خو دا وخت د موږ د خپرونې هم وخت سرته رسي، په راتلونکو نورو خپرونو کښې بیا به ملاقاتونه کوو. نو دا وخت موږ ټولو ملګرو ته راکړئ اجازه چې لوی الله